ور تاریخ ندی قربان شمه وطنا زد کوم تاریخ دیوان شمه وطنا دونکو سلام په دې هیله چې ټول روغ جوړ خوشحاله او ښه صحت ولرئ. قدرمن لیدونکو رحمت الله خوسته یم د یوه ډېر تکړه خوږژبي هنرمند سندرغاړي البته چې د کمپوز او د شعرونو په هکله بیا وروسته پوښتنې وکړو داسې نه شي چې زه څر د خولې نه راوتې وي او بیا دی راباندې راپقار شي. خیر په هر صورت رفیق علم مې پیدا کړی دی. رفیق علم یو 4 میاشتې 5 میاشتې پخوا روژې کې ما ولیدو ستړي مشي روغبړ مو سره وکړو ما له وروره ستا علاقمندان ډېر دي مرکبه کوو ویل ول نه زه تیار یم هر وخت چې وغواړي خو زه چې ورشم دی بیچاره هم رسمي دنده لري وظیفه لري شمشاد تلویزیون کې دی هلته دا چې څه وظیفه لري او بیا خپله خبرې وکړي خو نن مې بیا هم درې ته ورغلم دی نه و بیرته بیا ورغلم پیدا مې کړو ما له وروره نه کېږي او بیچاره ده راته ویل چې سبا به دا کار وکوو جمعه ده کور ته به راشئ چای به وڅښو ما له نه کېږي او دته د خدای خیر ورکړي دوستانو ملګري راوغوښتل وایي راځئ چې لاړ شو ما له چېرته ما له راځئ چې دا نوین هوټل ته لاړ شو افغانستان نوین ته دغې کې موږ ډېر د واده پروګرامونه هم تېر کړي دي موږ ته به چای هم راکړي او د ځای هم لږ ښایسته ځای دی نو رفیق علم لطف وکړو راغی راسره بجای هم راوړه او په څنګ کې یو ملګری ډولچي هم راوستو. رفیق علم ستړی مه شئ هرکلی درته وایم السلام علیکم په خیر رالئ هرکله راشئ خدای هم راوله په خیر رالئ. ډېره مننه رفیق علمه د خوست تلویزیون ته بیا هم درته هرکلی وایم زموږ د خوستیانو لخوا نیکې هیلې او تاوده سلامونه ومنه. مننه تاسو نه ستاسو د خوست تلویزیون نه مننه او بیا خوست داسې یو ځای دی چې د شاه زلمو وطن دی زه ډېر خوشحاله شوم چې تاسو سره زما لیدلو شو او بیا هم د خوست د تلویزیون د لارې زه خپلو ټولو مینهوالو ته د زړه د کومې سلامونه او احترامات وړاندې کوم. ډېره مننه عالم صاحب په رښتیا هم چې د خوست خلک د خوست ځوانان هنر پروره دي د هنر سره ډېره مینه لري او بیا افتخار کوو په خوست کې دا چې نوره بهرني چینلونه شته د کابل چینلونه البته د افغانستان ولې په خوست کې دننه د ملي تلویزیون په څنګ کې 2 ملي تلویزیونونه نوره هم لرو. یو ملي تلویزیون د خوست دی چې سیمه ییزې خپرونې کوي یو د افغانستان ملي تلویزیون دی چې خپرونه کوي او بل د غرغښت تلویزیون چې هغه هم شخصي تلویزیون د خپرونه کوي. نو دوستان ډېره علاقه لري د هنرمندانو سره او موږ هم غواړو چې د هنرمندان راونیسو له غاړې نه دلته یې کېنوو مرکې ورسره. ډېره مننه یو ځل زه بیا هم د افغانستان نوین هوټل نه ډېره مننه کوم چې موږ ته دا ځای دغه کو او په دې کې زموږ ستاسو د خوست د خلکو ډېر ودونه هم شوي دي او ما خپله پکې ډېر پروګرامونه کړي ما چې دا تصویر لږ ښکلی راشي او زموږ مینوال چې ګوري که نه تلویزیون د خوست خلک دا تصویر لږ ښکلی وګوري نو بس چې څه ستاسو خدمت کړي هر وخت. علم صاحب پوښتنې به کوو خو تشریفاتي نه هنري پوښتنې به کوو لږ کې دغه تفریحي بڼه به هم ورکوو لږ به خندا هم کوي ټوکې به هم کوي که نه تشریفات نه به تېر شو. دا راته ووایه چې یو خو ګلزار علم دی او بل ته رفیق علم یې دا د موږ سره هم پوښتنه ده که نه د لیدونکو سره هم پوښتنه ده څنګه عالم تخلص کې څه اړیکه لرئ او که ځان ته د تخلص غوره کړئ؟ دا که زه درته ویم چې زه خو که افغان یم او د لوګر یم افتخار کوي چې ته افغان یې ورور او بس بدبختي دا ده چې زموږ وطن کې بس جنګ جګړې شوې او موږ لاړو مهاجر شو پېښور ته چې لاړو پېښور کې بیا ما اکثر د موسیقي زیاتر هلته زده کړه کړې ده نو داسې ما به سندرې ویلې نو چې ما سندرې ویلې نو یو ورځ نه یو ورځ داسې رالو زما تره ظریف استاذ ما ته ستا د اواز خو بیخي ګلزار علم ته میلاویږي ګلزار صاحب ته نو بیا زه داسې مې وکړو چې زه دا ګلزار خو استاد سړی دی او زما مشر دی بیا ما ګلزار ته شیریني ورکړه شکره چې مې ورکړه نو زه د ګلزار علم شاګرد شوم ګلزار نه مې زده کړې وکړې نو هغه ګلزار علم دی او زه رفیق علم یم بیا هغه چې ستا رفیق نوم دی خو ستا رفیق علم نوم شو
ولې چې علم هغه ورسره دغه که که نه نو بیا ډېر خلکو ما د په ډېرو مصاحبو کې مراکو کې ما نه ډېرو خلکو دا پوښتنې وکړي چې ګلزار عالم ستا ورور دی ستا څه کېږي ما زما ورور نه دی خو زما استاد دی او زما یو مشر دی زما استاد دی ما سره ډېر محنت ډېر خواریانې ما ته ډېر ښودنه کړې ده ګلزار صاحب ډیره مننه بیا هم دا چې ته هغې سره ناست یې هغې ته د ګوړه یا شکره ایښې ده او بیا هم د استادۍ لقب دې ورکړی دی او هغه د استاد دې منلی دی او نه یې هېروي او د هغې قدر عزت او درناوی کوي زه د ده په نمایندګۍ مننه کوم تاله مننه ګلزار صاحب داسې یو شخصیت دی چې هغه د پښتو دپاره ډېر زیات کار کړی دی او اکثر یې د پښتنو دپاره غزلې ویلي دي او زه هم دا هیله کوم چې خپلو مینهوالو ته ما هم ډېرې پښتو غزلې ویلي دي ډېرې سندرې مې ویلي دي خو دې نه بیا هم هڅه کوو چې نورې سندرې ووایو او ګلزار صاحب خو بس نشي ویلی دغه په اړه چې عالم صاحب مخکې د ظریف استاد نوم واخیستو هغه ظریف خو نه دی چې رباب وهي ظریف استاد رباب غږی زما تره دی ډېر ښه یعنې تاسو د کورنۍ هنرمند د په هنرمند کورنۍ کې رالوی شوي هغه خو شکر دی زه د هنرمند په کورنۍ کې پیدا شوم خو زما تره رباب غږولو پلار مې دی خدای وبخښي هغه هم رباب غږولو او نور زموږ په دې کورنۍ کې څوک نه سندرې وي او نه رباب خو دغه درې کسانو پکې نو خو بیا هم دا چې د هنر د ژوندی ساتلی دا هم غټه خبره ده غټه خبره ده عالم صاحب دا چې شوق د پیدا کړ مینه د پیدا کړه د موسیقۍ سره بیا مخکې د شاګردۍ نه دی هم کومه سندره د موسیقۍ سره ویلې وه کله چې شاګرد شوې زده کړې دې وکړې سندره دې وویله سندره خو دا وه چې ماشومتوب دور و که نه مونږ به اکثر دغه زنانو پروګرامونو ته تلو نکریزې مکریزې مې وړلې که نه داسې دا ګل خینا ورته وایي که نه دا په ښکته پښتونخوا کې ډېر همدغه و بیا ما د ځان سره د سندرې زمزمه کولې که نه ما نه جانان غوښتې سپورو ته ګلونه په سرلیه چېرته خو زموږ کلي ته هم راپېښ وکړه بیا دې سره بیا زه د خپل تره ظریف استاد نه ډېره مننه کوم چې هغه ما سره ډېره خواري وکړه هغه بیا زه ټلویزیون ته بوتلم بیا سټیج شوګانو ته بوتلم کیسټ مې وکړي نو دا هر سړی که یو هنرمند چېرته پرمختګ کوي نو د چا لاس ورپسې وي نو ما سره زیاتر محنت چې کړی ظریف استاد کړی دی زه بیا هم د خپل تر نه ډېره مننه کوم ډېره مننه یعنې ستاسو لومړنۍ سندره چې وم ویل دلته کډه وکه پسلیږه چیرې دی دا شعر خو دا سندره ما زمزمه کوله که نه ځان سره به مې ډېر ویل بیا اولنۍ سندره ما د ساحل صاحب ویلې وه شونډې ګنډم په نوم د یار پابندي ولګېده د پاکې مینې په اظهار پابندي ولګېده علم استاد بخښنه غواړم نو محفل دی هنري محفل دی ولې نه خالي شعر راته وایي ډیپلوما نه ده نو بالکل زه به باجي سره به ورته زمزمه کوم صحیح ده صحیح ده بالکل ولې نه شونډې ګنډم په نوم د یار پابندي ولګېده د پاکې مینې په حصار پابندي ولګېده شونډې ګنډم په نوم د یار پابندي ولګېده د پاکې مینې په حصار پابندي ولګېده د پاکې مینې په حصار پابندي د ګل سندرې چاله سایل لیکو اوس به د ګل سندرې چاله سایل لیکو د بلبلانو په چغار پابندي ولګېده د پاکې مینې په اظهار پابندي ولګېده شونډې ګنډم په نوم د یار پابندي ولګېده د پاکې مینې په اظهار پابندي ولګېده ډېره مننه عالم صاحب خوند یې وکړو څنګه شو چې په دومره په لومړي ځل ته د لومړی شعر د سهیل صاحب
دغه شعر کې څه وایي چې تا د شعر انتخاب کړی دې کې دا کم بندونه چې د شعر کې دي که زه تا ته وایم چې ډېر ښکلي بندونه دي که نه دې کې یو بند دی وایي په ژبه وه خو دا په ظلم باندې ظلم وشو په ژبه وه خو دا په ظلم باندې ظلم وشو چې مو د سترګو په تکرار پابندي ولګېده لکه دې کې ډېر ښکلي ښکلي شعرونه بیا ساحل صاحب ما ته راکړه ما په لومبي ځل په پی ټي وي کې د ماسټر علي حیدر په کامپوس کې مې ویلو بیا هغه نه بس بیا وروسته نور سندرې ډېرې مې ویلي دي خو دا زما خپله ډېره ډېر ښه څنګه خپله دې هم لاس په شعر باندې ګرځي مغزو ته څه شی درځي څه شعرونه د لیکلي دي او که نه په دې کې ورته یم چې ما 15 کاله بابرزي صاحب سره په یو دفتر په یو دغه تېر کړ چې دا د بابرزي صاحب چوک یو دا زما اوس هم که نه خو زما دا ته وایم چې شعر مې نه دی لیکلی او که نه داسې سړي سره سړی اوسه پاتې شي که نه نو د ملي شاعر دی که نه بابرزی صاحب خو بیا هم کوشش ډېر وکړو خو څه ته جوړ نه شو نو بس د شاعرانو نه راغلي وو سندرې وایي داسې په مینه کې خو د کومه لنډۍ منډۍ خو ویلي که نه د ځان نه مینه په مینه کې ورته څه وایم نو مینه والا نو بس فیلم دی نو څه وایم علم صاحب تر اوسه پورې څونه آډیو کسټونه کړي دي څو ویډیو کلیپونه دې هم جوړ کړي دي نه دي جوړ کړي که جوړ کړي دي کوم ځای کې دي جوړ کړي دي ما خو یو صحیح دی ما اوسه پورې ښکلسوالو کې یو 14 کلیپونه جوړ کړي چې دغه اکثر تصویرونه څه دلته کابل کې مې کړي څه په کوزې پښتونخوا کې شوي دي او داسې یو 2-3 کانسرته تصویري او ټیپي کیسټ چې کوم دي هغه ما 15 کیسټې کړي دي اوسه پورې ډېر ښه دغه کلیپونه دي چې کړي دي کوزه پښتونخوا کې په افغانستان کې دننه څه ډول شعرونه دې ورته غوره کړي دي انتخاب کړي دي او تصویرونه دې څه ډول ورته انتخاب کړي دي دې کې اوس یو سندره چې ما کړې دغه شعر د شعیب جان شعیب دی چې هغې کې ما سره زما یو شاګرد په هغې کې کار کړی دی نجیب جان نوم یې دی هغه هم راغلی خو تصویر نه لرې ناز دی شرمېږي هغه داسې وي چې وایي د کلي لاړمه زه بخښنه غواړمه زه مینه ګناه ده دلته څو پورې هغه قصه داسې وي چې دا جینۍ کلیوالی د کلي جینۍ وي او هلک د ښار نه راشي ښار نه راشي هغه جینۍ باندې مینه شي بیا دغه جینۍ چې کوم وي دا د تره زوی ته ورکړي تره زوی ته چې ورکړي دی کې به وال ټکول هم شي پکې بدماشان هم راشي که نه نو د واده تیاری کې دی کې ته واده تیاری کې هغه هلک چې کوم د ښار نه راغلي په جینۍ مین او جینۍ په دې مین نو هغه هلک مړ شي کله چې جینۍ خبر شي که نه نو جینۍ هم دلته سکته وکړي نو راشي دواړه په یو ځای پرېوځي مړ شي که انشاءالله دا کلپ به هم زه تاسو ته درکومه انشاءالله تاسو ډېره مننه دغه کلیپ خو ودې ویل چې شعیب جان دی که د کار پکې کړی که نه نجیب جان پکې کار کړی هلک د فلم دی وي نو او نجلۍ هم ده نو په دغه چې د وهل خوري حتما به تاسو بدماشۍ رول لوبولی ما نه زه خو ګانا ویم خو زه خو دا سندره ویم خو دې کې نور بدماشان راځي نور یعنی سندره لپسینګ کړي دی دا کلیپ دې جوړ کړی دی تصویر دې د دوی نه اخیستی دا خو لا جالب دی هغه کوم د جینۍ د تره زوی چې وي هغه بدماشان راولي که نه دی وخي او په دې کې چې مړم شي بس جینۍ هم پکې سکته شي که نه څنګه په رښتیا خو یې نه یې نو بس پکې یو څوک خو دی پکې د رښتیا هم خوړلی و علم استاد زیاتره د چا شعرونه د خوښیږي د چا شعرونه وایي صاحب دا که داسې کېږي د خدای بخلي حمزه خان شینواري شعرونه ما ډېر ویلي دي خاطره فردي سایل صاحب مې درته یاد کړ بیا د خدای بخلي ملنګ جان بیا زما ګران ورور چې وختي مې نوم واخیستو بابرزي صاحب شعرونه کاروان صاحب ډېر شعرونه بس ویلي دي په دغه شاعرانو نومونه خدای واخیستل نام خدای ټول ډېر تکړه ښه شاعران دي په دې شاعرانو کې په دې شعر کې د څه ډول شعر خوښیږي ستا والا زما خو زیاتر کرته یم که نه زما ملي شعر خوښیږي
چې مینه پکې کوي مینه خو وي د مینې شعر مې هم خوښېږي او دا ملي که نه وطني شعرونه دا مې ډېر زیات خوښېږي چې تل پاتې وي څونه ملي شعرونه به دې ویلي وي ما ډېر ویلي دي اوله دا سندره چې ما وویل تر څو چې مې ژوندون لاس به وانخلم له تا نه زما افغانستانه او دا مې ډېر زیات خلکو خوښ کړو بیا زه افغان یم زما روح افغانستان دی زما ځواني ډول کوي د پښتونوالو سره زه په پښتونوالو دغه به ورته لږ زمزمه کومه چې بیا ته تر څو چې مې ژوندون وي لاس به وانخلم له تا نه زما افغانستانه تر څو چې مې ژوندون وي لاس به وانخلم له تا نه زما افغانستانه تر څو مې خوله خوځېږي ستا نوم به پې یادېږي تر څو مې خوله خوځېږي ستا نوم به پې یادېږي چې ته پې ذکر نه شې خدای دې ژبه واخلي مانه زما افغانستانه تر څو چې مې ژوندون وي لاس به وانخلم له تا نه زما افغانستانه ډیره مننه په رښتیا هم چې شعر و شاعري او بیا هنرمند چې په خوږ اواز کې د موسیقۍ سره ملګری کي نو هغه مړه احساسات راپاروي همداسې به وي که نه نو واقعا څوک چې افغان وي احساس ورسره وي نو بیا د وطن نوم خو ډېر خوږ دی د افغانستان نوم خو خوږ دی او بیا نو ډېر خوند کوي چې دغه د مړه احساسات زموږ مور دی عالم صاحب مخکې د ویلی چې زما ملي او مینهناک شعرونه خوښېږي د مینهناک داسې ما ورته تلوسه شوه د مینه چې پکې کیوي د مینې شعرونه څنګه اول خو دا راته ووایه چې مینه خو دې کړې ده که نه ده دې کړې ډېره زیاته مینه که نه مینه مې کړې ده مینه ژوند خو نه کېږي که نه په مینه سړی ژوند دا خو طبیعي خبره ده د مور او پلار مینه ده د وطن مینه ده د رسول مینه ده د کتاب مینه ده خو د بله مینه دې هم کړې ده که نه ما خو یاره دا مینه ښه ډېر ښه نو د مینهناک شعرونه یې څه ډول خوښېږي کوم شعر تا ته خوند درکړی دی مینهناک شعرونه عاشقۍ شعرونه کوم یو داسې شعر نه دی ناست زمزمه کوم مینا پتلو راتلو زیاتېږي کله راځه کله به زه درشم مینا او مینا دې پټه پاتې رب دې رسوا کا چې تاوان در باندې شمه
ستا د پیځوان څلور پرې دي تیرې تیرې د عاشقان لال وینا او چې عاشقي کړې نه وي لکه هندو بې کلمې د دنیا زینا. ډېره ډېره مننه. د آخري ټکی ډېر خطرناک و. خطرناک نو عالم صاحب څنګه نام خدای اولادونه خو شته؟ او شکر دی. شکر الحمدلله. څنګه اولادونه د هنر په لاره کې تشویق کړي دي که هغوی مینه نه لري چې نور هغوی دا ماته وایي چې ته سندرې مو وایه هغوی درسونه وایي کورسونو ته ځي او بیا قرآن پاک درسونه مو وایي کور کې او ښه دی بس دغه شخصي مکتبونو کې دي بس درسونه مرسونه وایي. ډېر ښه. ډېر داسې خلک دي هنرمندان دي یاره زه د هنرمندانو نه د عوامو خلکو ته دا د اوس خو دنیا په علم ولاړه ده که نه نو ډېر بالخصوص د پښتنو په سیمه کې د خپل اولادونه سبق ته نه لېږي هله کار وکړه هله غوا بوزه هله واښه راوړه هله پرېږده و مزدوري وکړه هغوی څه باید وکړي څه ویل ورته غواړي؟ دا خو زه دا وایم که نه چې که یو انسان تعلیم ونه کړي سبق ونه وي درس ونه وي هغه د مثال د ړندو دی که یو انسان درس وي سبق وي پوهنتون وي نو هغه د خپل د ژوند د ټولو مسؤلیتونو نه خبر شي. زه خو دا ټولو خپلو مینوالو ته خپلو مشرانو ته خپل زما څومره چې دوی ته دا پیغام ورکوم چې خیر دی په خپلو بچو باندې درسونه وي تعلیمونه وکړي چې ولې دغه تعلیم په ښځینه او نارینه باندې فرض دی. که انسان تعلیم ونه وي که نه نو هغه بالکل نیمګړي لکه تیارو کې چې روان وي نو درس خو ظاهره خبره ده چې یو انسان درس زده کړه وکړي کوشش دې وکړي. ډېر ښه. عالم صاحب یوازې د خپل د موسیقۍ نه علاوه نور هم چېرته مصروفیت لري؟ زه خو ښکلی سوال وکړو چې زه خو یو د شوق نه سندرې ویم او زما استاد هم داسې شوقي سندرغاړی دی نو دې نه بغیر زه خو دغه 15 کاله به کېږي چې زه شمشاد ټلویزیون سره د تخنیک په بخش کې ساوند مسؤل یم او ورسره د موسیقۍ په بخش کې بابرزي صاحب سره ما کومکونه کړي دي او هغه پخوا کې دغه کارونه ترسره کېږي شمشاد ټلویزیون سره. د بعضې هنرمندان خارج ته تلل دي هنري سفرونه یې کړي څنګه تاسو کوم هنري سفر نه دی کړی؟ داسې موقع ډېرې راغلې چې زه لاړ شم خارج ته او دغه واړه واړه ملکونه دوبۍ شو دا نږدې ته تللي خو داسې وختونه راغله چې دې کې زما د کور د طرفه مشکلات زیات شو ستونزې راغلې مور مې مریض شوه بیا دغه وخت کې چې زه بیرون لاړ شم یو کانسر زما ناروې کې و هغه هم د دغه وجه چې زما مور مریض شو بیا هغه پکې وفات شو پاتې شو یو داسې قطر ته تلو نو دغه د کورنۍ د ستونزو د امله پاتې شوی یم. ډېر ښه. لکه څنګه چې تاسو مخکې ویلئ چې ما شکره یا ګوړه ایښې ده ګلزار عالم ته څنګه تاسو په دې رشته کې آیا ارزو نه لرئ چې شاګردان وروزئ که روزئ څونه شاګردان لرئ کوم هنري کورس مو ورته پرانیستلی دی؟ ما خپله شاګردان شته دی یو شاګرد مې همت ګل دی چې هغه په ننګرهار کې دی او ښه سندرغاړی دی چې هغه سره ماشوم چې دا بل یو شمع اشنا ورته وي هغه زما شاګرد دی جینۍ د سندرې مندرې وي نور پېښور کې زیات و هغه شمع اشنا چې نن سبا دغه هندوستان کې دی څه کانسرتونو ته تللي دي هلته پروګرامونه دي که نه دا زموږ د وطن خلک هم هلته زیات دي نو بس شته دی شاګردان خو ډېر دي کوم نوم بخلم. ډېر ښه. نو راځو په آخر کې داسې یوه خوږه خاطره دې راته ووایه. خوږه خاطره او که خاطره نه وي نو ټوکه راته ووایه. دا
یو بجه ده د شپې نو ظریف استاد را سره خوا کې ناستو دا نجیب جان ډولک غږی دیم را سره ناستو چې ما چې والله خلک لاړو چې کوم یو سپینګری سړی د دومره ګیرې ده او غټه کمپله ځان نه تاو کړې ده کمپله چې تاو کړې ده مولا مالونه چې دا بابا ډیر په موسیقي باندې زیات پوهیږي په موسیقي پوهیږي نو ما ورته بابا تا ته کومې غزلې زوې ما دا حمزه بابا غنی خان ملنګ جان صاحب شعر درته ویم د بابرسي صاحب شعر درته ویم کومې شعرونه ستا خوښې چې ته ډېر په موسیقي پوهېږې نو هغه ما ته داسې خبر وکړه وایي تا چې ماښام نه کومې سندرې ویلي زه خو په یو هم نه یم پوه شوی زه خو دې قالینې ته ناست یم تاسو به کله ځئ دا یو ظریف استاد صاحب سامان غونډ کې یو خو یخ ووالو که نه بل دا دغه جالبه خاطره ما سره ډېره مننه رفیق علم استاد یو جالبه خاطره بله راته یادېږي که نه ملي تلویزیون کې زموږ کانسرت و ډېر ښکلی انځور صاحب دوی جوړ کړی و نو دغه کانسرت کې یو سندرغاړی خارج نه راغلی و هغه یو سندره جوړه کړې وه که نه فارسي سندره پښتو ټکي هم پکې دغه کړي وو که نه په پښتو هم داسې خاص که نه نو هغه دري ژبې پښتو سندرې جوړه کړې ولاړو نو هغه د ملي تلویزیون کې دا کارمندان هم چې داسې دي ډېر دغه دي که نه هغه نانسر پې دا سندره وویله دا سندرې چې پې وله خلکو ډېر زیات تشویق کو دیم دا تشویق چک چک ورته کوي دا سندره بیا مو ووایه بیا یې پې ویلو دریم ځل بیا پیلوندی ویل چې برادر عزیز ما از خارج آمدیم دیگه آهنگای جدید آوردیم دیگه برتان میخوانم گفت تا کی آهنگ صحیح نخوانی دیگه دانت آواز نکن گفت دا سندره دی صحیح نمیره خلو واسه نکی دغه اکثره سندرغاړي چې تاسو وګورئ عین د فرهاد دریانه چې وګورئ فرهاد دریانه پښتو سندرې ډېرې مشکل سندرو کې راوځي وروسته بیا د بله اوس دغه نوي یوه نجلۍ راوتې ده د څه نومېږي ناز فرزانه ناز یعنې تر اوسه پورې فارسي دونه نه دي پښتو کې پښتو خو ځکه اوس خو د کمپیوټریز دور دی که نه هغه که یو الفاظ وي چې پرېږده چې لوزونه دلته ثبتېږي د دروغ د رښتیا کم که نه نو دا ثبتېږي کمپیوټر په ذریعه او د ټریک په ذریعه ثبتېږي او که داسې ودرېږي که نه چې لایف ته ودرې ژوندي خپرونه ته ودرې نو خدای که خوله هم واسه کړي که یو سندره هم پوره ووایي دا خو د ټریک دغه ده که نه دغه خبرې دي نو علم استاد یوه بله پوښتنه هم که څه هم مخکې وویلې چې خاطره دې ووایه دغه موږ شرقي موسیقي وروسته پاتې ده یعنی په حالت د مرګ کې ده زنکدن کې ده او اکثره ځوانانو د غربي موسیقي ته پناه یوړه الدا چې هغه خوند رنګ او مزه چې په د شرقي موسیقي کې ده او بیا بالخصوص په لوګري ساز کې ده زه فکر کوم چې په بل ځای کې به نه وي که دغسې پاتې شي زه فکر کوم د موږ موسیقي به مړه نه شي دا ښکلی سوال دی وکړو ډېره زبردست که زه درته زویم چې دغه غربي سندرې کوم چې دا غربي سندرې ثبتېږي دا خو لیدونکو ته هم پته ده چې دې ته خلک دومره نه کیني کوم چې سندره د هارموني سره د ډولې دوسترا سره او د سرنده غجکه یا رباب دغه زموږ استاسو سندرې چې څومره ګوره پخوا ریکارډ شوي دي استاد اولمیر ویلي دي یا نورو سندرغاړو ویلي دي هغه تلپاتې دي هغې چیرې نه مړ کېږي خو اوس هم دا موږ زیات کوشش کوو چې موږ خپلې د کلچر کومې سندرې دي او د افغاني موسیقي ده دې ته موږ رشد ورکړو او هغه د څو ورځو دي او دا تلپاتې موسیقي ده دا هغه اوس خلک ماړه شوي دي هغه اوس یو ټیک ده ما کلیپونه هم جوړ کړي دا نه یم چې زه نورو سندرغاړو ته یم خو ما داسې یو کلیپ جوړ کړی دی چې هغه یو کهاني یو قصه هغې کې یو داستان یې پکې خو زموږ داسې ورونه دي سندرغاړي چې هغه تاجکستان ته لاړ شي واته جینکۍ د ځان نه راچاپېرې کړي اکثر موږ ته تلویزیونونو ته راوړي نو اکثر د شمشاد تلویزیون چې دی هغه هېڅکله داسې سندره نه نشروي
او دغسې زموږ ملي تلویزیون شو، نور تلویزیون، بعضې تلویزیونونه چې دا نوي راوځي دا نه شي. خو دا زه خپلو ګرانو ورونو سندرغاړو ته وایم چې دغه سندرې مه جوړوئ، دا ستاسو صحت ته نقصان رسوي. ډېره مننه. محترم استاد رفیق علم، ډېره مننه دا چې زحمت دی وایستو، تکلیف دی وایستو، خو افغانستان نوین هوټل چای تیار کړی دی. د خدای په منۍ وروسته به یوه یا دوه سندرې راته وکوي، زه به یې ثبت کړم او بیا کټ سیټونه به هم واخلم چې هلته بیا زه به یې نشروم. نو په پای کې که زموږ د تلویزیون لیدونکو ته څه ویل غواړئ، مایک دی په خدمت. نو خبره دا ده چې زه هم د افغانستان نوینه د زړه له کومې مننه کوم او له تا نه ستا د ملګرو نه بیا هم د زړه له کومې مننه کوم. که چیرې کې خوست ته راتلی د خوست ملي تلویزیون ټول همکاران په شمول د ما نه نیولې تر رئیس صاحبه پورې ستاسو په خدمت کې دي او زموږ دروازې درته خلاص دي. کیدای شي کله کله ودونو ته محفلونو ته راشئ، ولې په نیمه شپه هم کولی شئ خوست تلویزیون ته راشئ او موږ ستاسو په خدمت کې. مننه، خوشحاله اوسئ. ډېره مننه. د تلویزیون قدرمن لیدونکو، زموږ خپرونه همدومره وه چې د محترم استاد رفیق علم سره مو ترسره کړه. تر بلې خپرونې چې د بیا یو بل هنرمند، سندرغاړي، کمپوزیتور، ممثل، ډایرکټر، کامرامین سره ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږو. تاسو په لوی او بخښونکي خدای سپارو. د خدای په امان.